اتل د اخیستل شوې نمونې د میانې په هکله تشویش درلود چې د اخیستل شوې نمونې میانه به د ټولنې د میانې لپاره یو سم یعنی unbiased اټکل وي او کنه. هغه یو شمیر توپونه چې له 0 څخه تر 32 پورې شمیرې لري، په دې معنی چې 33 توپونه دي، په یو بکس کې اچوي او په بشپړ ډول یې سره ګډوډ کوي. په یاد ولرئ چې د یادې ټولنې میانه 14 ده. وروسته هغه د 5 توپونو یوه ناڅاپه نمونه اخلي او د یادې نمونې لپاره میانه محاسبه کوي. که د توپونو ټولنه په داسې ډول سره ولرو، د دې میانه موږ تاسو ته راکړل شوې ده چې 14 ده. له دې منځ څخه هغه یوه نمونه اخلي، البته د 5 توپونو نمونه اخلي او بیا د دې لپاره هغه میانه محاسبه کوي. هغه بیرته توپونه بکس ته اچوي، د نمونې لپاره چې کوم توپونه اخیستل شوي وو هغه اخلي او بکس ته یې اچوي او دا کار د 50 ځلو لپاره تکراروي. بیا هم له دې څخه په همدې ډول سره یوه نمونه اخلي او بیا یې هم اخلي تر دې چې دا کار 50 ځله تکرار کړي. د کار لنډیز په لاندې رسم شوو ټکو کې ښودل شوی. چیرته چې هر یو ټکی د 5 توپونو د ناڅاپي نمونې له میانې څخه ښکارندویي کوي. دلته د بیلګې په توګه دا ټکی دا د له یو ځل ترسره شوي کار څخه ښکارندویي کوي، په دې معنا چې په هر یو ټکی له دې کار څخه ښکارندویي کوي چې د له ټولنې څخه 15 توپونه په ناڅاپي ډول سره انتخاب کړي دي او هغه یې بهر راویستلي، د هغې لپاره یې میانه محاسبه کړې ده او وروسته له هغې څخه بیرته یې بکس ته اچولي او دا کار یې بیا 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 تکرار کړی دی. ښه نو دلته ویل شوي پورته پایلې ته په کتو سره د راکړل شوې ټولنې د میانې لپاره د نمونې دا میانه یو سم یعنی unbiased یا ناسم یا biased اټکل دی. دلته موږ تاسو ته له مخکې ویل شوي وو چې میانه د دې 14 ده او دا یو ښکاره خبره ده چې دا ځای راځي. دا خط دا د خپله د ټولنې میانه ده. ښه نو که چیرې موږ تاسې راشو او د نمونې اخیستنې دې توضیح ته وګورو، که چیرې د نمونې اخیستنې دا توضیح په داسې ډول سره شوی وای، بلکې په توګه په داسې ډول سره شوی وای، نو موږ تاسې به ویلي وو چې دا یو ناسم اټکل دی یا بیاسد اټکل دی. او یا که چیرې دا نمونه په داسې ډول سره اخیستل شوی وای چې له دې ځای څخه پیل په داسې ډول سره اخیستل شوی وای، بیا هم دا یو ناسم اټکل و. دا چې که چیرې په دې ځای کې موږ تاسې ورته وګورو او د اخیستل شوو نمونو احصایې ته وګورو، نو ګورو چې اټکله نیم له دې څخه له اصلي میانې څخه یا د ټولې ټولنې له میانې څخه نیم ښکته خواته دي او نیم هم پورته خواته دي. نو له دې ځای څخه موږ تاسې دې نتیجې ته رسېدلی شو چې دا یو سم اټکل دی.